ستا د وضاحت په انتظار یم ترڅو راته روښانه کړې چې مطلب دې څومره شاتګ دی. اسلامي مفکر محمد عماره وایي په مجلس کې یو روشن فکر په تمسخر ډول راته وویل ستا له خبرو داسې ښکاري چې شرعي احکام تطبیقول غواړي او غواړي چې موږ بیرته شاته وګرځو. ما د پوښتونکي په بڼه ځواب ورکړ له شاتګ نه ستا مطلب 100 کاله مخکې وخت ده کله چې اسلامي سلطنت د ځمکې په نیمه کوره 1500 کاله حکومت کاوه. هغه وخت چې د اروپا باچاهان د مسلمان سلطان تر سیوري لاندې اوسېده او که مطلب دی لا هغه نه هم شاتګ دی چې د ممالکو وخت هغه ممالک چې نړۍ د تتار او مغول له وحشت نه وژغورل او کله هغوی نه هم شاته کله چې عباسیانو نیمه کره اداره کوله او کله هغوی نه هم شاته د امویانو دوره یا له هغوی نه هم شاته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه دی مطلب او که ستا مطلب د هارون رشید زمانه ده چې د روم واکمن ته یې داسې مکتوب ولیږل د امیر المؤمنین هارون رشید لخوا د روم سپي نق پورته او که هدف دی د عبدالرحمن الخیل زمانه ده کله چې لښکرو یې په ایټالیا او فرانسا کړۍ تاو کړی دا یې سیاسي اړخ او که ستا مطلب له شاتګ نه علمي اړخ دی کله چې مسلمانانو علماو لکه ابن سینا فارابي ابن جبیر خرمزي ابن رشید ابن خلدون عربي او عجمي نړۍ ته طب انجنیري ریاضي شعر او داسې نور درسول یا ستا هدف وقار او عزت دی کله چې یو يهودي د مسلمانې ښځې شړۍ ونیوه او هغې نارې کړلې وا معتصمه هغه و چې معتصم خپل لښکر راویست او یهودیان یې له ټولې سیمې وشړل په داسې حال کې چې نن مسلمانې میرمنې بې عزته کیږي عیفت یې تر پښو لاندې کیږي خو واکمنان خوشحال دي لکه هیڅ چې نه وي شوي او که هدف دی هغه وخت دی کله چې مسلمانانو په هسپانیا کې اروپا ته په لومړي ځل پوهنتون ور وپېژندی له هغه وخته په هر ځای کې فارغینو ته عربي لباس چپنه ور په تن کیږي او که ستا مطلب له شاتګ نه هغه دی کله چې قاهره د ټولې نړۍ په سطح ښایسته ښار و یا هغه چې یو عراقي دینار د 483 ډالرو برابر و او که هغه وخت چې له اروپا نه فقیر خلک به سکندریې ته په قاچاق راتلل او که هغه وخت چې کله امریکا له مصر نه د اروپا د لوږې په خاطر مرسته غوښته. ستا د وضاحت په انتظار یم تر څو راته روښانه کړې چې مطلب دې څومره شاته